کې هله هیوادوالو د نن لوست زمونږ او ستاسو چې دا هغه به په 15 داسې لغتونو باندې وي چې موږ او تاسو په پخلي کې ورڅخه ګټه اخلو. کله چې موږ او تاسو پخلی کوو نو دغه 15 کلمې دي چې دا ډېرې زیاته پکې استعمالیږي. نو راځو به د دې تلفظ به زده کوو، ورسره به د دې معنا او په جملو کې د دې 15 وړو استعمال به زده کوو چې څه رقم موږ تاسو کولی شو دا په جملو کې استعمال کړو. دلته دوستانو دغه 15 لغتونه ما درته هر یو جدا جدا لیکلي دي. هیله ده چې د هر یو سپیلنګ تاسو زده کړئ او ورسره پراکټس هم وکړئ. زه به هر یو درته وایم، تاسو ورته غوږ ونیسئ، اول به تلفظ سره زده کړو. دوستان نهایت عزیز، امروز 5 کلمه را یاد میگیریم. این 5 کلمه که هست اکثرا در آشپزی ما شما ازشان استفاده میکنیم که اینا را تلفظش یاد میگیریم، بعدا معنای از اینا را یاد میگیریم و همچنان در جملات اینا را استعمال میکنیم تا که خوبتر و آسانتر ما شما این 5 کلمه را یاد بگیریم و انشالله در آینده کلمات دیگری هم داریم که درباره آشپزی ما شما تمرین خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت. نو قدرمنو رازو لومړنی لغت ته زه وایم، تاسو صرف غوږ ورته ونیسئ. اول pour. دوستانو دغه پور لکه د فور غونته اواز ورکوي. فور څلورو ته وایي، هغه په اف باندې لیکل سوی ده، دلته په پی باندې ده. پور دا پور چې ده پور اچولو ته وایي. مثلا موږ تاسو مایعات وي لکه اوبه یو څه شي دیګي کې ور اچوئ نو وایي pour a glass of water. که دغسې مثلا نور شربت یو چیزی که چې خو چې مایعات وي، اکثره د پخلي دپاره دا موږ تاسو استعمالوو چې کله موږ تاسو غوړي په دیګي کې اچوو نو وایي چې pour some oil یا a cup of oil، یعنی یو پیاله غوړي پکې ور واچوه. نو pour اچولو ته وایي، د مایعاتو اچولو ته. دوستان عزیز، pour ریختاندن میگه. در وقت پختن ما شما از این استفاده میکنیم وقتی که میخوایم که کسی را بگیم که مثلا 2 پیاله او پرتو در دیگ، چی قسم میگیم؟ pour 2 cups of water. یا مثلا روغن ما شما میگیم چون مایع است ریختاندن برش pour استفاده میشه. P-O-U-R P-O-U-R pour یعنی اچول یا ریختاندن یا انداختن. دویم لغت زمونږ ستاسو ده دوستانو، دویم زمونږ ستاسو ده slice. څه شي ته وایي؟ slice پارچه کولو ته وایي. پارچه کول، مثلا یو شی 2 ټوټې کوي، پارچه کردن ما شما در دری برش میگه. مثلا یک در وقت پختن، وقتی ما شما یک چیزی را پخته میکنیم، مثلا میگیم که را سلایس میکنیم، پیاز سلایس میکنیم، پیاز میده میکنیم، برای از اون ما شما چی استفاده میکنیم؟ سلایس. دوستانو مثلا پیاز منگا تاسو وردهو، هغه دپاره منگا تاسو سلایس ورته استعمالو. سلایس پارچه کول یا میده کول دیته وی سلایس. S-L-I-C-E سلایس څه مانا؟ پارچه کول، میده کول. دریم لغت چې ده دوستانو، دریم لغت put. P-U-T put څه شي ته وایي؟ put اچولو ته وایي. put هم اچولو ته وایي. دوستانو د pour او د put ترمنځ توپیر څه شی ده؟ pour مخکې ما تاسو ویلي د مایعاتو دپاره، مثلا غوړي اچوو موږ تاسو په دیګي کې، یا مثلا اوبه اچوو په دیګي کې، موږ تاسو د هغې دپاره pour استعمالوو. خو put چې ده د منجمدو شیانو دپاره موږ تاسو استعمالولی شو. مثلا put 2 onions، مثلا 2 پیاز ور واچوه. نو پیاز چې دي لکه مایعات نه دي، نو ځکه موږ تاسو put ورته استعمالوو. put اچولو ته وایي. په جملو کې د هر یو انشاءالله درته استعمالوم هم. څلورم نمبر ته راځو. څلورم نمبر لغت زموږ ستاسو ده cook. څه شي ته وایي؟ cook موږ تاسو اوریدلی دي په تیرو درسونو کې هم cook اشپز ته هم وایي،
او کوک پخولو ته وایي. مثلا یو شی موږ تاسو د لسو دقیقو دپاره نیم ساعت دپاره پخوو، هغې دپاره موږ تاسو له کوک څخه ګټه اخلو. کوک 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 پخول. پنځم او آخري لغت زموږ د نن ورځې ده add 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 معنی اضافه کول. یو شی موږ تاسو اضافه کوو، یو مواد اضافه کوو په دې کې، یو شی موږ تاسو پخوو چې وایو چې دغه شی پکې ور اضافه کړه، بیا وایو چې add یعنی اضافه کول. اوس راځو دوستانو د دې تلفظ به موږ تاسو زده کړو. زه وایم تاسو ما پسې تکراروئ تر څو د دغه لغتونو په تلفظ باندې ښه صحیح موږ تاسو پوه شو. هر یو اوس ما پسې تلفظ کې تر څو د یو ژبې په زده کولو کې تلفظ ډیر زیات مهم او ډیر یو یعنی اهم رول لري. نو هیله ده چې تلفظ ته ښه متوجه سئ چې زه څنګه وایم، په هماغه شکل یې ما پسې تکرار کړئ دوستانو. اول ته راځو pour 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 pour. دویم slice slice slice. دریم put put put. څلورم cook cook cook. پنځم add add add. بیا هم راځو دوستانو pour اچولو ته وایي. موږ تاسو مخکې ویلي چې pour څه معنی اچول. معنی وایي درته هم لیکمه اچول یا ریختاندن. د دري ماشوما ریختاندن میگیم. سلایس وړول میده کول. وړول. پټ اچولو ته هم وایي، خو د دواړو اچولو کې څه فرق ده چې دا د مایعاتو دپاره استعمالیږي. هر هغه شی چې مایع وي او موږ تاسو په اچوو هغې دپاره پور وایي. کوک پخول. او اد اضافه کول. اضافه کول. نو دوستانو راځئ چې د دې معنا او تلفظ مو دغه د زده کړو. اوس راځئ چې د دې جملې هم زده کړو. دوستان عزیز، کلمات را ما شما تلفظش هم تمرین کردیم، تلفظش هم یاد گرفتیم، معنایش هم یاد گرفتیم. اینال اگر کسی از پیشتان سوال کنه که سلایس چی معنی، باید شما بدانیم که سلایس میده کردن میگه. پت انداختن میگه. پور فرق بین پور و پت چی هست؟ پور ریختاندن میگه و پت انداختن میگه. کوک پختن و اد اضافه کردن. پس بیان که اینا را در جملات یاد بگیریم. نو دوستان راځي چې په جملو کې د 15 لغتونه زده کړو. دا هم جملې دي چې اوس به ورباندې پراکټیس کوو تر څو چې جملې مو د هغه 15 لغتونو چې موږ تاسو زده کړه په هغه به څنګه موږ تاسو په جملو کې استعمالو. دوستان عزیز، همون 5 کلمې را که ما شما یاد گرفتیم چه قسم در جملات استفاده میکنیم. مثلا در اول په لومړی جمله کې دوستان موږ تاسو ګورو. په لومړی جمله کې موږ تاسو ویلي دي pour 2 tablespoons of oil into the pan. pour ګورئ دلته اماغه اول لغت چې موږ تاسو زده کړی و pour و. pour 2 tablespoons of oil into the pan. pan څه شي ته وایي دوستانو؟ pan خو به تاسو پیژنئ. pan هر کاره هغه موږ تاسو ورته څه شي وایي؟ هر کاره ورته موږ تاسو ورته هر کاره وایي. تخم پزی یا هر کاره. دیګي ته پات وایي. پات هم تاسو استعمالولی شئ که چېرته دیګی وي نو دیګي ته پات وایي. نو دلته وایي چې pour 2 tablespoons of oil into the pan. یعنی دغه هر کاره کې وایي pour واچوه 2 tablespoons 2 ملاقې غوړي. 2 ملاقې غوړي وایي په دغه هر کاره کې اول ور واچوه. یعنی دیګ چې موږ تاسو کوو چې کله دیګ موږ تاسو په اور باندې ږدو اول څه شی کوو؟ غوړي ور باندې پکې اچوو. نو دلته وایي چې 2 ملاقې غوړي په دیګي کې واچوه. یعنی که 2 ملاقه روغن در دیگ پرتو. دیگ نیست اگه اصلا پن خواهی هر کاره را میگم ما شما هر کاره برش میگیم. اگر دیگ باشه پات هم میتونیم برش استفاده کنیم. پس میگه
pour 2 tablespoons of oil into the pan. pour ریختاندن میگه. لغت یاد گرفته بودیم اینجا در جمله استفاده کردیم. دا لغت مزده کرده و اسمو په جمله کې استعمال کرد. دویم slice 3 onions. slice 3 onions یعنی 3 پیاز وارده که. یه 3 دانه پیاز میده کو. اینجا سلایس ما شما استفاده کردیم. ببینین سلایس سلایس یاد گرفته بودیم. میگن یک نفر میگه slice 3 onions 3 پیاز میده کو یعنی 3 پیاز وارده که. دریم لغت منگا تاسو چی ازده کرده و put وی put the onions in the oil. put the onions in the oil. ګوره اول منگا تاسو چی شو وکړه؟ اول منگا تاسو غوړي په دیګي کې واچول. دغې نه وروسته ورته 3 دانې پیاز واړه کړه. بیا چې شی کوو وای put the onions in the oil. اوس دغه پیاز په غوړیو کې ور واچوه. put اچولو ته وایي یا انداختن میگه. اول ما شما 2 ملاقه روغن انداختیم در دیگ. بعد از او slice 3 onions 3 پیاز میده کردیم. باز میگن که put the onions in the oil. امی پیاز میگه در روغن پرتو. چلورم cook the onions for 3 minutes. cook the onions for 3 minutes. cook the onions for 3 minutes. پیاز د 3 دقیقو لپاره پاخه که. برای 3 دقیقه پیاز ما شما چی میکنیم؟ پخته میکنیم. یه ما شما اکثر پیاز که در روغن میندازیم که رنگش تغییر بخوره. بعد از اون میگیم که حالا اوکی است. بعد از اون باز دیگه چیزا را دش اضافه میکنیم. پیاز دوستانو چې موږ تاسو په لکه په غوړي کې سره کوو چې لږ ذره براون یا نسواري رنګ ونیسي. د هغې نه وروسته بیا نور شیان په موږ تاسو اضافه کوو. نو دلته مو وایي چې cook the onions for 3 minutes. وایي پیاز 3 دقیقو دپاره پاخه که. بیا څه شی کوو؟ add 1 spoon of salt. add څه شی و موږ تاسو زده کړی و. add مو زده کړی و. add اضافه کولو ته وایي. add 1 spoon of salt. add 1 spoon of salt یعنی 1 قاشق مالگه ور اضافه که. 1 قاشق نمک را درش اضافه کو. add اضافه کولو توی. دوستانو په دې هیله چې دغه 15 لغتونه چې موږ تاسو ور باندې کار وکړ چې دغه 15 لغتونه تاسو ښه زده کړي وي. pour slice put cook and add. هر یو مې درته په جملو کې هم استعمال کړ. په دې هیله چې تاسو اوس دغه 15 لغتونه په کامنټ کې راته په جملو کې استعمال کړئ. او زه به یو اکسرسایز هم د همدې ویډیو سره درته جوړ کړم. تاسو به راته ووایئ چې هلته add راځي، put راځي، slice راځي، pour راځي، کوم یو استعمالیږي. په خالي کې به تاسو یو له دې 15 نه استعمال کړئ. مننه دوستانو. د راتلونکي ویډیو په تمه اوسئ. Thank you for your attention. I hope you liked the video. Please don't forget to like and share the video with your friends and families. Dear country fellows, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. امیدوار هستم که ویدیو قابل پسند شما گردیده باشد. لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. Long live Afghanistan. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.